هغه کوم شی دی چې څلور خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني، نه څه خوري، نه څه خبره کوي. خندوی ما هغه خو دغه خو د پاکستان د څلور صوبې ده او دا څلورو صوبو کې پښتانه هم شته، پنجابیان هم شته، بلوچ هم شته، سندیان هم شته. ودرې وګدې ده صبر وکړئ. په دوو کې څوک ځان ته زور ورکړي، څوک قرار ناسي، وګدې ده څوک څه کېدی هر چا خپله مرضي ده. بالکل ته وایه مطلب چې دا یوې سترګې څلور خولې نه څه خوري نه څه ویني، دا ته په دوی باندې برابر و دا زه په دوی برابروم. د انسانان خو یې مخ ډېر دي پکې ګرځي. پنجابیان هم شته، پښتانه هم شته، بلوچ هم شته، سندیان هم شته. وګدې ده څوک لږ زیات غیرت لري، څوک لږ کم غیرت لري. دا زیات غیرت چې لري دا به زه یم انشاءالله چې دی دا به زه یم اول پښتانه یې بیا به بلوچ. وګدې ده مطلب دی سره یو ترتیب روان دي، په یو ترتیب باندې روان دي. یو هوښیار سړی دی په یوه سترګه کې به یوې سترګې، یو خوله کې به څلور خولې دی، تیز به غږېږي، تکړه سړی به یا شی به خوري نه په تس نه ورته خری ماشین به چلوي. مطلب ته دا وایه دا هوښیار سړی دی، هوښیار سړی دی. دوې سترګې دي دی به وایي چې مطلب څلور یوې سترګې مې دي، زه هر څه وینم. دی به خپل ذهن دغه یې ما یوې سترګې دی بیداره د ده په ذهن کې به دا شی به یې وایي دی به دوه ګولې څلور ګولې په خوش کړګانه به څلور دی. ډېره مننه. شرایط خو دا شان دي مشنان دي دا هغه لرو بس کاروبار ښه چوک دی، کاروبار ښه برابر دی، ښه برابر دی. دلته خو اوس کاروبار ورځ په ورځ خرابېږي، خلک ډېر په نارو دي او چې حالات خراب دي. کاروبار خراب دا څه وجه ده؟ بېدینه خلک یې او هغه کاروبار شکر په ځان نه کاږي، روغ صورت هم باید چاهید نو کاروبار ولې خرابېږي؟ چې روغ صورت یې مطلب کار څه ناڅه کېږي، مقام رسېږي ذاتي سید شکر پر حالت په هغه باندې شکر کوو. نن څه مطلب څلور کاله مخکې، څلور کېدل یا درې کاله مخکې ما خپرونه کړې وه په هغه کې ته راسره ولې هغه ټیم ته سپین ږیرې معلومېدلې. اوس ته دې ځوان څه وایي، ځوان یې په دانو کې د غوړ پړ معلومېږي. دا زه پریشاني نه کومه، د یعقوب زوی نیت نه بدومه، دوی نیت را باندې بدې ماته خدای راکوي. ماشاءالله دی ماشاءالله کار دی چې زه ماشاءالله نظر هم نه کوې. یا ولې نظر کوو په دا ناست ملګرو مېلمنو کې څوک مطلب نظر نه کوي، موږ په دا و دا بیا دې هغه هم نشته سار به کار نه وي به الله پاک سار رایې کړي سبا بیا د پور د بیا راکوي. ته مطلب دا فکر نه کوې چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي، هغه کار الله تعالی سره رسوي. د دې مطلب ته ځوان زړه دې ځوان دی، دغه مې ځوان نن یې راکړله سبا بیا الله پاک راکوي، در دغه بیا زیاته راکوي کومه به نه راکوي. دا نیت دی، دا بالکل زبردست نیت دی. اوس په اخري کې د یو سوال پوښتنه درڅخه کوم. سا شته؟ سا نشته که یا په حیوانانو کې ده که په انسانانو کې ده په څه شي؟ نه په حیوانانو کې دی نه په انسانانو کې دی، دا یو شی دی. سا نشته کې سا نشته که نو سا خو دا هر شی جوړېږي، سترګې خو ورجوړې که نه دا خو د انسانان جوړوي، هر شی جوړوي. او کار به کېږي، دا یو شی دی باقاعده زموږ ټي په استعمال کې دا شی استعمالوو. ګوره کار به کېږي اوس نو زه چش در وخم دنیا خو د هر شی جوړېږي. سا نشته کې چیش دی ته وایه هر پنجارۍ یا نو هغه څنګه کېدی شي؟ هغه دا د شپږ هغه لري پنجارۍ ښکر پسې تړلې دا امریکنانو جوړ کړي، دلته انسانان بیا جوړ کړي. امریکنان هر شی جوړي هغه تیز دی، شپږ دا ګرځي نو کمپیوټر سره به خود به ګرځي. زه خیر کتونکو زه به د بل ملګري څه پوښتنه وکړم، ته به سوچ پر وکړې که چیرې چاره حل نه کوي زه جواب ته درشم. جواب یې راشایست دا جواب یې نه راکړي زموږ په هغه شی ورسو او ته بل شي ته ولټوې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ نوم مې ظریف خان ده. ظریف خان څنګه په خیر؟ والله یو خیر خیرت تاسو ساله والله خیر الحمدلله شکر دی خیر خیرت دي. څه مصروفیت لري حالات وخت څنګه تیریږي؟ حالات وخت ډیر ښه روان ده، الله دې نه ترخوي، الله دې هر کله دغه شي راولي لکه دا تیریږي شي. شکر به دغه حال کاږو چې مسلمان یو، دغه حالات تیریږي. ښه دا راته ووایه یو سوال پوښتنه درڅخه کوم، یو څه کلونه 4 کاله به زما کېږي ما په تا باندې یو وخت سوال کړی ولو په یاد به دي؟ وخت به یاد دی؟ هغه وخت مې په یاد خو اوس د ښه هغه سوال د ذهنه وتلی. او ذهنه وتلی. اوس یو بل سوال در باندې کوم، هغه کوم شی دی چې 4 خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني، نه څه خوري، نه څه خبره کوي، نه د ځای سره شوري؟
دا دی شي خندوي ما هغه خو د پاکستان د څلور صوبې ده په دا څلورو صوبو کې پښتانه هم شته پنجابیان هم شته بلوچ هم شته سندیان هم شته ودرې وخت دی صبر وکړئ په دوو کې څوک ځان ته زور ورکړي څوک قرار ناسي وخت دی ده څوک څه کیدی هر چا خپله مرضي ده بالکل ته وایه مطلب چې دا یوویشت سترګې څلور خولې نه څه خولې نه څه ویني دا ته په دوی باندې برابر و دا زه په دوی برابروم د انسانان خو یې مخ ډېر دي پکې ګرځي پنجابیان هم شته پښتانه هم شته بلوچ هم شته سندیان هم شته غوږ دی ده څوک لږ زیات غیرت لري څوک لږ کم غیرت لري دا زیات غیرت چې لري دا به زه یم انشاءالله چې دی دا به زه یم اول پښتانه یي بیا به بلوچ غوږ دی ده دوی خو مطلب دی سره په یو ترتیب روان دي په یو ترتیب باندې روان دي اخیری کې مې دا پیغام ده چې الله دې ټول سره یو کې دا پښتانه او مسلمان او اتفاق دی الله ورکي ډېر بد امر ده په دې باندې السلام علیکم وعلیکم السلام سال ده شکر دی الحمدلله ته څنګه یې بخیر ډېر تکړه خوشاله شکر دی نوم دې څه برکت خان برکت خان څه مصروفیت لري څه کار روزګار کوي والله ټکټران چلو بس دغه روزګار دی لوډه که خالی که دا اوس موږ راولو که ته پر کار لګیا او زه پر کار لګیا لرګي مرګي دې ماتول مطلب وزن دې ولې نه کمیږي وزن خو پر دې نه کمیږي چې بس ډوډۍ تم کش ورکړی ډوډۍ ډېره خورو کار نه ده سخت بس ګوبر خو نو سپک ده نو درون وزن ته موږ نه یو ورغلی ښه دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري یوویشت سترګې لري نه څه ویني نه څه خوري دا چی دی دا سویان نه دي سویان څنګه دی سویان مثال ته پر سوی برابر دا به چې څلور سترګې لري یوویشت سترګې لري او شپږ خولې لري شپږ خولې لري سوی خو د دې شور ساده سا مطلب نسته پکې سا نسته کې دا به چکه خو نه ده چکه څنګه دی چکه به کېدلی شي مطلب ته راته ووایه چکه څلور سترګې لري وینې سا نسته پکې څلور سترګې ته پر څلور سترګې برابر که یوویشت سترګې لري یوویشت سترګې کم دا نو چکه ده دا غز نه سم درکولی دا نو چکه ده خامخا ولې چې دې باندې ګرانۍ هوړي ده یا ته به لږ اصل وضاحت کوې وکتونکو ته دا به ورته وایه چې مطلب دا یوویشت سترګې کومه دي د چکې ده دا یوویشت سترګې شپږ په ده باندې پورې دي څنګه په پورې ده زه د هغه پوښتنه تازه دا په سیټ باندې هغه څه غوره دی کاڼی څه غوره دی خدای خورلاکه وروره خو دا د دی لږ خاصه ورنږدې شول یا نه دی دا نه دی دا ورنږدې دی شپږ خولې زه هغه یوویشت سترګې به زه ستا سره ومنم شپږ خولې څنګه دي شپږ خولې که څلور خولې شپږ خولې یوویشت سترګې هغه ته راوړه شپږ خولې درشم شپږ خولې دا به کېړی یې بیا او څنګه کېړی زه د هغه خبره کوم چې دا یوویشت سترګې شپږ خولې ته داسې وضاحت وکړه چې بس کتونکي ووایي چې واقع دا شی دی چکه ده چکه خو کتونکو بالکل دی وایي چکه ده دی څه دی ورنږدې سوی دی څه به زه ورنږدې سم دی وایي شپږ خولې دي چکې شپږ خولې راځي شپږ سیډونه راځي مطلب په یو خوا په بل خوا باندې اوړي راوړي او سترګې چې دي یوویشت سترګې د چکې ګټې دی یوویشت سترګې دا ټکي دي دا شاوخوا شپږ څلور درې داسې به وي نه که یو بل شی په ذهن کې راځي یا دغسې څنګه ستا له په ذهن کې دا راله څه وجه وه بس ته چې خورې پکې نو خلک سر پې راکړی خوراک چې خوراک یې ستا دماغ دونه تېز دی نو بس نو څه درته وایم زه خوراک دا خو دماغ دی دا خو د هر سړي کار نه دی دماغ دی بالکل او کتونکو زه تقریبا دا دوه وارې او کیمرمن دا د شاته ناست دوه واره موږ دا پروګرام وکړو دا درېیم وار دی په درېیم وار دا کس دی او خلک به دا سوچ کوي چې دا دوی وروشل زه خو نن راغلم د کوچیانو د حالاتو د ژوند په حالات خبر ورسره کول زه دې سره ناست د خپرونه پر دې باندې راواخلم نو هغه د برکت راحال کړی برکت ته به ګفټ ورکړو ښه سم ګفټ به ورکړو انشاءالله تعالی اوس خو زه په دوه لاسه باندې راغلی یم زما نیت د یوې خپرونې د ولو او دلته دا خپرونه هم سره برابره سوله برکت خانه ستا ګفټ په ما باندې پور دی څنګه درکوم انشاءالله راوړم که خدای ډېره مننه خوشحاله اوسئ